د صلات تسبیح د مونږ طریقه زموږ مندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د صلات تسبیح د مونږ طریقه د دې نیت او د دې فضیلت تر درخایم نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو وګورئ ان شاء الله صلات تسبیح د مونږ طریقه بس تاسو ضرور زده شئ. نو راځو اول د صلات تسبیح د مونږ فضیلت طرف ته. زموږ مندو د صلات تسبیح د مونږ انتهایی اوچت فضیلت دی. د دې مونږ په برکت سره د انسان هر قسمه ګناه معاف کیږي. د انسان لوی ګناهونه د دې مونږ په برکت سره معاف کیږي. لوی ګناهونه کم دي لکه انسان بالفرض زنا کړی دا، الله دې هر مسلمان محفوظ وساتي. زنا کړی دا هم د دې مونږ په برکت سره معاف کیږي. یا نور لوی ګناهونه تیر شوي دي دا ټول د دې په برکت سره معاف کیږي. او انسان واړه ګناهونه دا د دې په برکت سره معاف کیږي. هغه ګناهونه چې انسان د قصد کړی دي دا د دې په برکت سره معاف کیږي. هغه ګناهونه چې انسان نه د غلطۍ نه شوي دي دا د دې په برکت سره معاف کیږي. هغه ګناهونه چې د انسان نه هیر شوي دي هم د دې په برکت سره معاف کیږي. هغه ګناهونه چې انسان ته یاد دي دا د دې په برکت سره معاف کیږي. کم ګناهونه چې انسان مخکې کړی دي دا د دې په برکت سره معاف کیږي. کم ګناهونه چې بلا کوي کړي لا نه دي کوي بلا آینده کې به کوي دا د دې په برکت سره معاف کیږي. زموږ عزتمندو هر قسمه ګناه د دې مونږ په برکت سره معاف کیږي. نو دا مونږ ضرور وکړئ. اوې دې روزه کې ضرور زکه وکړئ چې هغه تاسو به حدیث اوریدلی وي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له حضرت جبرئیل علیه السلام راځي او درې بددعاګانې کوي کنه. یو بددعا پکې دا کړې ده وایي هلاک دي شي هغه انسان چې هغه باندې د رمضان المبارک میاشت راشي او په دې کې د بخښنه ونشي دا دی وایي هلاک شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې بددعا باندې آمین وویلې. نو سوچ وکړئ چې خیره بددعا د حضرت جبرئیل علیه السلام په خوله ده. آمین په د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. نو چې کوم انسان د رمضان په میاشت کې بخښنه ونشي د هغه انسان هلاکت کې اړو څه شک نشته. د بیا زموږ عزتمندو هغه بیا ضرور هلاکیږي. نو کوم انسان چې وایي چې زه د جبرئیل علیه السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې د بددعا نه بچ شم دله پکار دي چې یو پیره په دې رمضان المبارک کې دا صلات تسبیح من ضرور وکړي. زموږ عزتمندو اوس خو اخیری عشره شروع ده په دې کې خو لازمي وکړي. زموږ عزتمندو نو راځو صلات تسبیح د مونږ طریقې طرف ته. اول چې د صلات تسبیح د مونږ نیت دی. نو نیت چې د زموږ عزتمندو اصل کې د زړه نه دی. په زړه کې مو بس نیت وکړو چې څلور رکعاته صلات تسبیح مونږ کوم الله اکبر. بس دا اوس تاسو په زړه کې چې دا تاسو ویلې او که بیا هم څوک په خولې باندې ویل غواړئ څوک وایي چې زما د زړه تسلي نه کېږي چې ترکمې مې په خولې نه وي ویلې نو بیا جایز دی. بالکل جایز دی. د هر چا لپاره په خوله باندې جایز دی. صحیح شوه. نو زموږ عزتمندو نیت چې دی که نه داسې به تړئ. څلور رکعاته مونځ دی صلات تسبیح. نو نیت پې داسې کوئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه څلور رکعاته صلات تسبیح مونځ کوم خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر. صحیح شو. دا نیت شو. او که داسې نشي کولی اسانول غواړي بس نیت مې کو د زړه اخلاصه څلور رکعاته صلات تسبیح مونځ کوم الله اکبر. دا خو درځي که نه. صحیح شو. بس چې تاسو الله اکبر کړل که نه اوس یاد ساتئ څلور رکعاته مونځ دی که نه طریقې ته اوس وخت شي. څلور رکعاته مونځ دی عام مونځ دی مکمل صحیح مونځ دی چې څنګه تاسو عام څلور رکعاته کوئ. بالفرض د ماسپښین څلور رکعاته سنت چې څنګه کوئ که نه همدغه شانتې مونځ دی. خو صرف اور صرف دا کلمه چې دا کلمه پکې زیات ویل دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بس دومره ده. بیا ووري سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا کلمه پکې ویل دي. او کم ځای کې ویل دي اوس ترته طریقې خیمه نور مکمل صحیح مونځ دی. دا کلمه پکې مختلفو ځایونو کې ویل دي. دا څلور رکعاته مونځ دی. دې څلور واړو رکعاتونو کې دا کلمه 300 پیرې برابرېږي. 300 پیرې. صحیح شو. په هر رکعت کې چې د څلور رکعات دي هر رکعت کې دا 15 پیرې برابرېږي. صحیح شو. خو 15 پیرې په یو ځای کې نه دی ګورئ مختلف ځایونو کې دي. اوس ورته طریقې ته ګورئ. نو د نیت کولو نه پس چې څنګه تاسو الله اکبر کوئ که نه سبحانک اللهم به ووایئ تر ولا اله غیرک پورې. ولا اله غیرک پورې چې څنګه تاسو سبق ورسولو که نه نو دا کلمه به دلته شروع کوئ 15 پیرې به ووایئ دا کلمې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا به تاسو دلته 15 پیرې ووایئ. بیا به اعوذ بالله ووایئ. په اول رکعت کې اعوذ بالله به ووایئ. بسم الله به ووایئ تاسو. الحمد به تر ولا الضالین امین. او سورت به هم تاسو ووایئ. قل هو یا بل سورت دا به تاسو ووایئ. ټیک شو.
نو صورت ختمېدو نه پس په تاسو رکوع ته نه ټیټېږئ، سبحان ربي العظیم ته به لا ټیټېږئ نه. دلته به د ټیټېدو نه مخکې به تاسو دا کلمه بیا شروع کړئ. دلته به 10 پیرې وایي د صورت نه پس چې څنګه 10 پیرې برابر شي که نه، نو بیا به سبحان ربي العظیم ته تاسو ښکته شئ. اول به 3 پیرې سبحان ربي العظیم ووایئ، او د 3 پیرې ویلو نه پس هم د رکوع په حالت کې سبحان ربي العظیم ته به داسې ښکته یئ او دا کلمه به بیا شروع کړئ. دلته به بیا 10 پیرې تاسو ووایئ. ټیک شو؟ چې 10 پیرې برابر شي بیا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، لاسونه به مو کلو پریخي، هم په ولاړې باندې به دا کلمه بیا 10 پیرې تاسو ووایئ. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به سجدې ته لاړ شئ، الله اکبر به کوئ، سجدې ته به لاړ شئ. 3 پیرې به سبحان ربي الاعلى تاسو ووایئ، هم په سجده کې به بیا 10 پیرې دلته ووایئ. ټیک شو؟ بیا چې سجده کې 10 پیرې برابر شي نو الله اکبر به کوي. سجدو په منځ کې کینی خلک نه، 2 سجدو په منځ کې جلسه چې ورته وایي چې کینی دلته، نو دلته به دا کلمه بیا شروع کوي، دلته به بیا 10 پیرې تاسو ووایئ او بیا به سجدې ته لاړ شئ، الله اکبر 3 پیرې سبحان ربي الاعلى، او په دویمه سجده کې به بیا هم 10 پیرې تاسو ووایئ. نو چې دویمه سجده کې تاسو 10 پیرې دا تاسو ووایئ که نه، بس د یو رکعت تسبیحات برابر شو، یو رکعت تاسو کمپلیټ شو، یو رکعت برابر شو. دویم رکعت لپاره چې الله اکبر کې څنګه ودرېږئ که نه، نو ډایرکټ په کلمه شروع کوئ. 15 پیرې به دلته ووایئ. 15 پیرې نه پس په بیا په دویم دریم څلورم رکعت نور همدغه شانتی دی، خو دویم دریم رکعت کې به بیا د 15 پیرې کلمې ویلو نه پس په بیا اعوذ بالله نه وایئ، بسم الله که مو وویلې ډېره بهتره ده. بس 15 پیرې بیا کلمه بسم الله الحمد صورت نه وروستو بیا کلمه په ولاړې باندې 10 پیرې، او بیا سبحان ربي العظیم نه پس 10 پیرې، بیا ربنا لك الحمد نه پس 10 پیرې، بیا په سجدو کې بیا په اول سجده کې 10 پیرې، سجدې په منځ کې چې کینی دلته 10 پیرې، او بیا دویمه سجدې ته چې لاړ شي دلته بیا 10 پیرې، دویم رکعت په برابر شي، تحیات ته به راپاسئ، تحیات به تر عبده ورسوله پورې ورسوئ که نه. بس چې بیا څنګه دریم رکعت ته څنګه ودرېږئ، بس بیا کلمه ډایرکټ 15 پیرې ویل دي، ورپسې بسم الله الحمد صورت نه پس بیا 10 پیرې، او بیا سبحان ربي العظیم ته دلته 10 پیرې، بیا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نه پس 10 پیرې، او دغه شانتي ټول ترتیب دی. بیا صحیح شوه. اوس پکې دا خبره بعضې ملګري وایي چې صلات تسبیح مونځ کم وخت کې کېږي، کم وخت کې نه کېږي. زما عزتمندو 3 وختونو کې نه کېږي، باقي هر ټایم کېږي. کم 3 وختونه دي چې هغه ټایم نه کېږي. نمبر 1 د سحر اذان نه والی تر نور خاطه پورې، تر کومه پورې چې نور نه راختلی دغه ټایم کې نشي کولی. دویم د زوال په ټایم کې نشي کولی. 12 بجې چې خو ګورې د ورځې 12 بجې غا د شپې نه، د شپې 12 بجو کې هر مونځ کولی شي. ګورې بعضې خلک په غلطۍ کې دي، وایي د شپې 12 بجې مونځ نشي کولی، وایي ماسخوتن مونځ د شپې 12 بجو پورې کېږي. بالکل غلطه خبره ده. ماسخوتن مونځ تر سحر اذانه پورې کېږي، نفلونه هم تر سحر اذانه پورې کېږي. نو د ماسپښینې چې کوم 12 بجې دي دغه ټایم کې د صلات تسبیح مونځ نشي کولی. دریم نمبر ټایم د مازدیګر نه والی تر ماښام اذانه پورې دې کې نشي کولی. باقي هر ټایم کولی شي. ماسپښین مونځ سره کولی شي، مازدیګر نه مخکې کولی شي، ماښام مونځ نه وروسته کولی شي، ماسخوتن نه وروسته کولی شي، سحر اذان نه لږ مخکې بالکل کولی شي، چې کوم ټایم ته اوس ته مناسب وي. ټیک شو؟ دا یو خبره پکې بله دا یاد وساتئ زما عزتمندو، بعضې ملګرو نه دا چې کوم تسبیحات دي که نه دا دې نه پاتې شي یو ځای کې، لکه چې څنګه راپاسېدو ډارې کې بس الحمد شروع که پاتې شول ته، یا د صورت نه وروستو ته نه ونه ویل شل، یعنې صورت چې څنګه ختم کړو که نه بس ډایرکټ سبحان ربي العظیم ته ټیټ شو. نو آیا په دې به سجده سهوه کوي که نه؟ په دې باندې سجده سهوه نشته دی. بس د دې حل دا دی که نه، بس چې څنګه دته کوم ځای کې یاد شو، یعنې بالفرض سبحان ربي العظیم کې دی او دته یاد شو چې ما خو د صورت نه وروستو د تسبیحات 10 پیرې ونه ویلې، دلته ورته یاد شو سبحان ربي العظیم کې بس د سبحان ربي العظیم نه وروسته د 10 په ځای 20 پیرې ووایي. په دې سجده سهوه نشته دی. بس چې کوم ځای درته یاد شو هلته بیا ډبل ووایي. ټیک شو؟ بس دا یو څو خبرې پکې زما عزتمندو، که بیا هم پکې ستاسو څه تپوس وي، څه سوال یې پکې کمنټ کې وکړئ، انشاءالله زه به جواب درکړم. او کوشش وکړئ دا ویډیو به د ثواب په نیت باندې د رمضان په دې میاشت کې ډېره شیر کوئ، ډېره شیر کوئ، هر مسلمان ته یې ورسوئ، منځونه به هغه کوي، ثواب به تاسو ته ملاویږي. ټیک ده؟ الله رب العزت مو خوشحاله باز ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې مه کوو. الله